السلام علیکم مرګرو، زه یم عمران علي او تاسو ګورئ پښتو ټایمز. په نننۍ ویډیو کې به موږ په ایډا فوټوشاپ کې چې زموږ سره کوم ټولز دي هغې کې به ټول راول موږ سره دا مارکي ټول دی او بیا موو ټول دی، نو او دا بیا لاندې زموږ سره نور ټولز دي. په ټول بار کې به مارکي ټول ډسکس کوو چې مارکي ټول کې زموږ سره څه ټولز دي او دا موږ د سره لپاره استعمالوو. او دې ته موږ سلیکشن ټول هم وایو او په دې باندې موږ سلیکشن کوو. یو تصویر کاپی کوو یا په هغې کې څه سیټینګ کوو، نو هغه موږ لاول سلیکټ کوو، نو هغه په مارکي ټول باندې موږ سلیکټ کوو. مارکي ټول چې دی مارکي ټول شارټ کټ زموږ سره ایم دی، په ایم باندې زموږ سره مارکي ټول سلیکټ کیږي. په دې باندې بیا موږ رایټ کلیک کوو، نو د دې په دې کې بیا زموږ سره نور څلور مختلف ټولز دي. الیپټیکل مارکي ټول دی او سنګل رو مارکي ټول دی او سنګل کالم مارکي ټول دی. دا ټول باندې په دې ویډیو کې موږ زده کوو. کله چې په دې باندې زموږ د ماوس دا کوم رایټ بټن چې دی په دې باندې موږ کلیک کوو، دا زموږ سره سلیکټ شي. اوس د تصویر باندې سلیکشن کوم، نو په دې به یو پیر رایټ کلیک کوم، د ماوس چې کوم رایټ بټن دی زموږ سره په دې باندې کلیک کوم یو وارې، او بیا به دا داسې ډریګ کوم راکاږم هم سلیکټ کولی شم چې کوم ځای پورې ما ته ضرورت دی هغه ځای پورې به دې سلیکټ کنټرول سی باندې اخیستی شم کاپي. دلته ایډیټ ته راتلی شم، په ایډیټ کې په کاپي باندې کلیک کوم، نو هم زما سره کاپي اخیستلی کېږي. په کنټرول وی باندې هم پیسټ کولی شم او هلته نه هم دلته پیسټ کولی شم. دا زما سره کاپي واخیستلی شوه. اوس دا کاپي چې دلته زه نوی فایل چې کولاو کوم نو هغې ته هم وړی شم. کنټرول ان باندې به کلیک کوم، دلته به اوکې باندې کلیک، دا دلته داسې ډریګ کولی هم شم په موو ټول باندې. کنټرول زیډ دا به دلته راشو ډیلیټ به یې کړو او داسې د دې ځای نه هم ډریګ کوم، نو دلته هم داسې راوړلی شم او داسې ته هم هغسې شم چې کنټرول سی باندې کاپي کوم او کنټرول وی باندې پیسټ کوم، نو دا هم زما سره داسې راځي. ښه دا اوس ما سلیکټ، زه یم چې دا سلیکټ کول نه غواړم، دا سلیکشن ما غلط وشو. دا کیبورډ نه چې کنټرول ډي دباو کوم، نو دا زما سره ډي سلیکټ شي، ختم به شي، واپس به ختم شي. او کله چې دا سلیکټ کوم او په دې ځای باندې هم کلیک کوم، ماوس کوم رایټ بټن چې دی په دې باندې دلته کلیک کوم، نو دا به زما سره هم ختم شي. کله چې دا سلیکټ کوم، نو دا چې کوم زما سره ټولز کله چې دا په دې ډبل بریکټ باندې په دې باندې په دویم نمبر باندې موږ کلیک کوو، نو دا زموږ سره په دې کې کوم سلیکشن چې په هغې کې موږ سلیکشن سیوا کولی شو، په دې کې موږ اوس زه وایم چې دا سلیکشن خور سیوا کوم، پکې د لاندې ځای پورې راولم، دې به داسې ډریګ کوم، کلیک به کوم، داسې به راشم او نو دا زما سره سیوا شو. په دې ځای کې وایم چې دې ځای کې زما سره نور سیوا شي، دلته به راشم او دلته به دا دغه شان راکاږم او پرېویدم، نو دا زما سره نور هم سیوا شو. دې کې چې دا دریم نمبر دی دا سافټویر، دا زه غواړم چې کله زما سره دا سلیکشن چې دی چې دا ما سیوا کړی دی، زه داسې کمول غواړم. نو په دې چې کله داسې کلیک کوم، ډریګ کوم او داسې راشم دلته پرېږدم، نو دا زما سره د دې سایډ نه کم شو، دغه شان د دې سایډ نه هم زما سره دا کمیږي. چې دا سایډ هم زما سره سیوا دی، نو دلته راشم دغه شان دی ډریګ کوم او دلته یې پرېږدم، دا هم زما سره کم شو. اوس د دې سایډ نه هم غواړم چې دا سایډ زما سره سیوا دی، زه کمول غواړم، نو دغه شان دلته راشم، دا تیم زما سره ماینس کېږي، منفي کېږي، دونه منفي کولی شم. اوس دا یو ځای چې کوم موږ سره دی دې له موږ ملټیپلای ورکولی شو، کوم سلیکشن چې موږ کړی دی نو هغې له بیا په دې باندې دا چې زموږ سره سلیکټ دي نو په دې باندې وله موږ ملټیپلای ورکوو. زه غواړم چې زما سره په شارټ کټ باندې سلیکټ شي، نو دا زما سره په شفټ بټن باندې چې زه ګوته کېږم، زما سره د پلس چې د پلس دپاره سیوا کېدو لپاره زما سره دا په شفټ باندې راځي، شفټ او دا زما سره سیوا شو، پلس راغی دلته. اوس زه وایم چې ماینس سلیکټ کول غواړم، کله چې د کیبورډ په الټ بټن باندې موږ ګوته کېږو نو زموږ سره ماینس راځي. اوس زه غواړم چې د دې نه دا دونه ځای چې کوم دی دا ترې ماینس کړم، نو دلته به کلیک کړم، دا به زما سره ترې ماینس شي، کم به شي. ملټیپلای کوم بټن چې دی نو دا زموږ سره په شفټ الټ باندې چې کله موږ د کیبورډ په شفټ الټ بټن باندې کلیک زور کوو، نو دا زموږ سره ملټیپلای بټن راځي. دلته دی تاسو ته به ښکاري هم نښه چې د دې لاندې ایکس راغلی دی، ایکس لیکلی شوی دی. د دې ځای نه وله موږ فیدر هم ورکولی شو، کمولی شو، کوم چې د سلیکشن موږ کړی دی دې ځای نه وله موږ فیدر ورکو. فیدر چې دی زموږ د تصویر مطابق وي، لکه فرض که زموږ تصویر زموږ سره څونه وړوکي 1000 پکسل وي، نو بله 1 فیدر ورکولی شو، 2000 2 فیدر، 3000 3 فیدر، 4000 4 فیدر، 5000 5 فیدر دونه ورکولی شو. دې کې اوس زما سره زه وایم چې ګول سلیکشن کول غواړم، هغې کې سلیکټ کړم، نو دا زما سره الیپټیکل ټول دی، په دې کې دی زما سره ګولایي سلیکټ کوي. دلته زه په دې باندې کلیک کړم او ماوس داسې راکاږم، نو دا به زما سره دونه سلیکټ شي. غواړم د دې کاپي هم اخیستی شم، ایډیټ کې په کاپي باندې کلیک کړم، ما سره کاپي والی دی. دلته هلته به راشم، په فایل کې به نیو باندې کلیک کړم، نیو باندې به د دې دا ویډ لږ سیوا کړم، کوم چې 140 80 به یې کړم،
640 480 به کوم اوکې باندې وکلیک کوم ایډیټ ته راشم پیسټ باندې وکلیک کوم دا زما سره دلته پیسټ شو. خبرې کې چې کوم دا دوه نور دی سنگل رو مارکیټ ټول او سنگل کالم مارکیټ ټول. سنگل رو مارکیټ ټول چې کوم دی زموږ سره نو په دې کې صرف پکسلز یو قطار چې کوم دی هغه موږ سلیکټ کوو. دلته ما سلیکشن وکړو نو موږ ته څه نه ښکاري چې دا موږ څه سلیکټ وکړو چې دا موږ را زوم کو. تاسو وګورئ دا زموږ سره د پکسلز چې کوم دی دا یو لاین زموږ سره سلیکټ کړی دی. سنگل رو مارکیټ ټول کې زموږ سره دا یو لاین سلیکټ کوي او کله چې دا زموږ سره دا دویم دی سنگل کالم مارکیټ ټول نو په دې کې هم زموږ سره یو کالم سلیکټ کوي د پکسلز یو کالم سلیکټ کوي. کنټرول ماینس باندې واپس راشو.